وکیل خان صاحب سلامونه او نیک هیلې مو منه. ظاهر پښتون یم او تېره ورځ ستا ویډیو کال مو سره کوئ تا ویل ستا کور زما کور نه بلکې دا زموږ ټول پنډغالی دی یا ارویز چې ورته اروي ورته وایي افغان ریفیوجیز ویلیج دا زموږ کلی دی. زموږ ټول کلی همدا رقم دی. دا 2 ورځې مخکې پرون بارانونه سوي وو. دا اوس چې پر سکرین باندې ته ګورې دا زموږ کوڅې چې په پښتو کې ورته وایي یا دلته ګلۍ ورته وایي دا ګلۍ دي. یعنې هغه ویډیو کلیپ چې کوم ته ګورې پر دا سکرین باندې دا زموږ د کور دنن دی چې اوبه پکښې ولاړې دي. نو زموږ د افغان کډوالو که یو خواته ستنېدلې وي زموږ دلته داسې شی نه پاتېږي، خو بیا هم زموږ داسې ودانۍ نه دي. خو هغه زموږ افغان کډوال چې کوم په ښارو کې میشت دي یا د لوکل خلکو سره په ایریاو کې دي یا په لوکل ایریاو کې دي ځایي اوسېدونکو سره هغه هلته پاخه کورونه لري نو د هغو کورو د وجې څخه پوه سولې زموږ افغان کډوال ډېر په ټینشن کې دي چې زموږ دا جایداد باندې به څه وسي. خو یوه خبره دا ده چې زموږ د افغان کډوالو زه هر وخت کې خپل په خبرو کې دا خبره کوم چې کوم په کمپو کې پراته دي یا په افغان ریفیوجیز ویلیجو کې کوم افغان کډوال پراته دي هغه بیا دا د ای سی سی کارډ هولډر چې دي هغه خوران د دې وس نه لري چې خپل کور د دې ځای څخه خپل کډه یوسي. کوم خیریه ادارې چې دي خاص کر IOM یا ملګرو ملتونه د دوی سره مرسته نه کوي. نو دغه زموږ د ژوند حال دی. تاسې کتلی سئ زموږ په دغه زندګي کې تقریبا 40 کاله 15 کاله په دغه د کډوالۍ په چاپیریال کې ژوند کړی دی. که فرضاً موږ ولاړ سو زموږ به دلته څه شتمني پاتې سي. خو بیا مو هم د پاکستان د حکومت او نړیوالو څخه دا هیله او غوښتنه ده چې زموږ د افغان کډوالو باندې رحم وکړي او زموږ کوم مشکلات چې دي او زموږ افغان کډوال د چې کوم ضرب الاجل ټاکلی دی د تلو خاص کر د ای سی سی کاډو درلودونکو ته نو باید د دې غوښتنې واورېدل سي او کوم چې اوس دا وخت ټولو ادارو موږ ته جواب راکړی دی زموږ افغان کډوال ته چې دا زموږ د وس خبره نه ده دا د ملکو په سطح خبره ده. نو زموږ غږ به څوک واوري او در کومه ځایه پورې به ورسېږي. مننه.